نظم داسې دی چې دا ګوره پانی ده زندگی مو ارمانی ده دا دنیا ګوره پانی ده زندگی مو ارمانی ده د یو چا بچی نه هر دی د یو څو کسو خانی ده انسان طبیعت مکو چې روزي د اسماني ده دا چې ښکلي پیدا کړي دا د خدای مهرباني ده یو ځل بیا دا چې ښکلي پیدا کړي دا د خدای مهرباني ده دا چې دواړه خپې نشته د دې څومره ښه ځواني ده یو یې خوري او بل نه هر دی دا نو څنګه مسلماني ده یو خوري او بل نه هر دی دا نو څنګه مسلماني ده د ځوانۍ اواز د خور دی د خانۍ اواز د خور دی ته چې وایي ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب صرف یو کیسه ده دا ماشوم چې را روان دی دا چې سرې ګریوان دی غریبۍ په مخه کړې ځکه دومره پریشان دی په یو لاس کې بوجۍ ده د ډیران په لور روان دی په یو لاس کې بوجۍ ده د ډیران په لور روان دی دا هو هم د چا بچی دی د دې زړه کې مې ورمان دی په ډیران باندې تاویږي پلاستیک پسې ګرځېږي پلاستیک ورته پیدا شي لږ مسکې شي په خندا شي چې بوجۍ کړي ترې ډکه وایي ومې کړله ګټه وږي مور شي ورته یاده وړه خور شي ورته یاده د ډوډۍ غم ورپسر شي بیا د کلو په لور ورشي د دې کلی په کوڅو کې د دې اړ په سرو غرمو کې په خیرن خیرن لاسونو په زړو پیوند جامو کې د دیوال سوري تکینې خان صاحب ستا په دروازو کې دیوال سوري تکینې خان صاحب ستا په دروازو کې خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسه ورته لګیا شي دروازه کې زمونږ څه کې دلته بد کې او که ښه کې دا وایي وږی یم ګرانه یو ډوډۍ را کرورجانه اوئ زر کوه پاسېږه زله دې ځایه ورکېږه خیراتونه مونږه نه کوو ښه کارونه مونږه نه کوو خدای خبر چې د کم پورې څه خیرن او څومره تورې هی خدای خبر چې د کم کورې څه خیرن او څومره تورې نه غیرت لري نه شرم نه د خلکو په پیغورې ډوډۍ بل چرته پیدا کړه ته خو هسې خیرات خورې د کباړ بوجۍ په شا شي دا روان ترې بېنوا شي سترګې ډکې شي له اوښکو پاک الله ته په ژړا شي ربه زه خو دې بندی یم یو ګیلۍ زړه ته راشي بېوسۍ پورې مې خاندي غریبۍ پورې مې خاندي ماشومان مکتب نه راشي د بوجۍ پورې مې خاندي یو څپلی مې دشکېدلې د څپلۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړي زندګۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړي زندګۍ پورې مې خاندي مننه خدایه تا راته راکړي زندګۍ پورې مې خاندي ما ته زور راکړي خفه شم دوی پیغور راکړي خفه شم بېسواده بېسواده زندګي دي د برباده څښا بویونو باندې ګرځي ډیرانونو باندې ګرځي دوی خنداو کې روان شي زما اوښکې په ګریوان شي دوی خنداو کې روان شي زما اوښکې په ګریوان شي د کباړ بوجۍ په شا شي نانبهي دکان ته راشي د خپل ځان سره بوږنېږي په یو کونج کې غلی کینی په تنور کې غورځېدلې په لمبو وي سوځېدلې غورځېدلې ډوډۍ ورکي سوځېدلې ډوډۍ ورکي دا ډوډۍ واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ چې خپل کور ته ورنږدې شي ستړی ستړی شي خولې شي اوښکې پاکې کې له سترګو هسې نه غم په بیوي شي په کراره دروازه وی په کراره یو ناره وی ورکولاو که زما خورې دا دی راغلم ګرانې مورې دا کباړ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې ډوډۍ ده دا کباړ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې ډوډۍ د خپلې مور ته داسې وایي بیا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله وړکه په لاسونو یې میده که ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې پسته که زه په ځمکه لږ دمه کوم ته ناجوړه مور مړکه زه په ځمکه لږ دمه کوم ته ناجوړه مور مړکه هغه ګرانې ورته وایي یا خورجانې ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شوه سر یې کېښود ویده شوه وروره ته یې چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوه په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکومه ګړوبې ورله ورکومه یو زړه جوړه مې شته دی زه به یې ښکلي استري کومه که زړې څپلی چادر کړي زه اختر کې پخپو کوم څنګه که زړې څپلی چادر کړي زه اختر کې پخپو کومه دا وایي ښه ده په ما ګرانې اجازت راکه خورجانې دا کباړ بازار ته وړمه د ویي مور ته راوړمه ښه کالي تاته راوړمه ځم بنګلي تاته راوړمه د کباړ بوجۍ په شا شي بیا په چغو په ژړا شي د کباړ دکان نه ورشي تول او کاڼې برابر شي دا ټیمان دا دې څپلی شوې ستا 1500 روپۍ شوې پریشان شي پریشان شي دا پیسې واخلي روان شي د ویي پې مور ته یو سم که بنګلي پې خور ته یو سم خور مې وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بتر دی زه نو څومره بدقسمت یم وړې خور ته ملامت یم زه نو څومره بدقسمت یم وړې خور ته ملامت یم د خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان له ورشي دا شربت دغه ګولۍ شوې بس 1.5 زر مې روپۍ شوې دا شربت دغه ګولۍ دي ما سره همدا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه ځم سبا یې درته درکومه د
دوی واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې خور ته مخامخ شي هغه ګرانې ورته وایي اخورجانې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یې رورجانه مورکۍ مړه شوه په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یې رورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شوه خان صاحب اوس دې خوا سړه شوه ته چې وایې انجینر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی کشرې زما منشي دی مشرې ورور مې حاجي دی زه په خپلم حج لزمه مدینه به وګورمه خلک به وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی خلک به وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې غریبان وي حج له څه لځي حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا روپۍ هغوی له ورکه څو ډوډۍ هغوی له ورکه ته په دې به جنتي شي ته په دې به ثوابي شي که ته وې چې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما جومات کې اورېدلې د ملا د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دې په ځوانۍ شه تون نالت دې په خانۍ شه سرې لمبې دې په ځوانۍ شه تون نالت دې په خانۍ شه ستا په دې ځوانه ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره ښه نه کې د قیامت په ورځ به څه کې په قیامت کې سوال جواب دی د زرې زرې حساب دی دا په ځینو چې بد لګي دا شاعر جابر حتاب دی دا په ځینو چې بد لګي دا شاعر جابر حتاب دی ډېر